بسم الله الرحمن الرحیم. را به شو د ورد پروګرام ته. تاسو ورد پروګرام ته راشئ. کله چې تاسو ورد پروګرام خلاصوئ دلته ټمپلیټس دي. بعضې نمونې دي چې تاسو کوم نمونه چې غواړئ هماغه انتخاب کړئ او څه شی چې مو په کار وي هماغه پیدا کړئ. مثلا لیټر ده، دلته تاسو لپاره معیاري لیټرز دي. ډیټ به ورکئ، نوم به ورکئ، کمپنی نیم، ادرس، سالوشن، کلوزینګ معلومات ورکوي. یو دا برخه د معیاري لیټر ده، دا په چیرې پیدا کولی شئ؟ تاسو کله چې دلته راشئ هماغه ویلکم سکرین چې تاسو ته راځي هماغلته یې پیدا کولی شئ. نور په نورو برخو مو خبرې وکړې. اوس به راشو فایل منیو ته. په فایل منیو کې به راوشو اول انفو برخې ته. تاسو د پروپرټیز اډوانس برخه په پاورپوینټ کې هم لوستې وه. جنرال کې تاسو ته بعض معلومات وو، چیرې ذخیره کېږي، څه وخت جوړ شوی، څه وخت اکسس شوی، دا معلومات دي. ریډ اونلي او هایډن دا په فایل کې خپل موجود دي، دا به بیا بل وخت تشریح کړم. سامري ده، دلته تاسو خپل معلومات ورکړئ، هایپرلینک ورکولی شئ. سټاټسټیک کې د دې صفحې معلومات وي، یوه صفحه ده، څو پاراګرافه لري، څو لاینه لري، دا معلومات دي دلته. دا په ریویو کې هم شته. د پیج ټایټل څه شی دی او نور کنټینټ دی. کاسټوم کې تاسو کولی شئ چې خپله څه شی اضافه کړئ، چا لیکلی ده او کلاینټ هم څوک دی، کوم تاریخ کې دا پوره سوی، دا انتخاب کړئ، دلته ولیو ورکړئ، بیا دا اضافه کړئ. بل پروټیکټ د مارک از فاینل مو لوستی وو، دا داسې حالت ته تبدیلوي چې بیا څوک پکې تغیرات پکې نشي راوستلی. ما همدا صفحه انتخاب کړه، اوس څوک تغیرات نشي راوستلی. بیا هم دا په دې خاطر ده مطمئن یو چې موږ زموږ ډاکومنټ غلط نه ده. که بیا هم څوک غواړي چې ایډیټ راولي پکې ایډیټ راوستلی شي. بیا تاسې راشئ دلته انکریپټ وذ پاسورډ رمز ورکول کېږي، بیا څوک اجازه نه لري چې دا خلاص کړي. دا د پاسورډ ما ورکړو او اوس څوک نشي کولی چې دا خلاص کړي. زه به همدا فایل بیا پیدا کړئ، بیا څوک نشي کولی چې دا خلاص کړي. ریسټریکټ ایډیټینګ اول به زه پاسورډ لرې کړم ورڅخه. پاسورډ مو لرې کړو، بیا راشئ ریسټریکټ ایډیټینګ ته. په ریسټریکټ ایډیټینګ کې تاسو غواړئ چې په همدغه ډاکومنټ کې څوک تغیرات رانولي. راشئ دلته، بعضې تغیرات غواړئ چې راولي او بعضې رانولي. راشئ دلته ریسټریکټ ایډیټینګ وکې کوئ، دلته لیکلي لیمیټ فارمټینګ ټو سلیکشن. په دغه سلیکشن باندې تاسو غواړئ چې لیمیټ راولي، دا انتخاب کړئ. له دې څخه نور کارونه هم بندولی شئ، مثال بعض شیان اجازه هم ورکوئ. په ټیکسټ کې تغیرات راولي، په کالر په هر برخه کې تغیرات راولي. بل فارمټینګ او اټو که غواړئ چې ټایم شیان هم ورباندې بند کړي، بیا دا برخه انتخاب کړئ. دا په ویو کې هم شته، بیا دا په ویو کې به یې هم وایي په ریویو کې. دلته ریسټریکټ ایډیټینګ ده. دلته کوم کار تاسو یوزر ته اجازه ورکوئ چې تغیرات راولي. زه کامنټ اجازه ورکوم. اوس یو ځای انتخاب کړئ چې هغلته هر څوک تغیرات راولي. زه مثلا دا ځای انتخابوم او غواړم چې په دې حصه کې لا په دې حصه کې څوک کم تغیرات راولي. مثلا عنوان یې ته نه بدلولی شي، هیډینګ ورکولی شي. دا انتخاب کړئ څوک ایوری ون، یا که بعضې خلکو نومان یې ورکړئ یا ایمیل یې ورکړئ. بیا چې دا کله تاسو هغو سره شیر کړئ بیا هغه نشي کولی چې دې کې تغیرات راولي. زه دا برخه مو انتخاب کړئ. اوس راځم یا سټارټ انفورس پروټیکټینګ. دا پاسورډ ورکړم 1 2 3. دلته به هم پاسورډ ورکړم 1 2 3. د یوزر اتنټیکیشن څه ده؟ دا د نیټورک لپاره ده. زه به دا اوکې کړم. اوس دا انتخاب شو. اوس دلته څه کامنټ کولی شم، ځکه چې ما ورته ویلي چې یوزر کامنټ اجازه لري. که نور برخې موږ بندي کړي بیا نور برخې کارونه موږ پکې نشو کولی. فایند نیکسټ ریجن آی کین ایډیټ. په دې ځای کې زه بعضې ایډیټ راوستلی شم، زیات نه. تاسو راشئ دلته فقط فارمټینګ تغیرات راوستلی شم. دا و د ریسټریکټ ایډیټینګ برخه. نور ریسټریکټ اکسس ده، دا د آی آر ایم مربوط کېږي، یو پروګرام د هغه په واسطه کېږي. ډیجیټل سیګنیچر اضافه کوئ. تاسو اول به مایکروسافټ څخه ډیجیټل سیګنیچر اخلئ، بیا وروسته له هغه دا کار کولی شئ. بل چک انسپیکټ ډاکومنټ، دا مو په پاورپوینټ کې لوستي وو. دلته د بعضې هایډن شیان دي لکه کامنټ او دا شیان چې په صفحې کې نه معلومېږي خو موجود وي، د هغه په خاطر دا له دې څخه استفاده کېږي. بعضې شیان چې پټ وي هماغه تاسو ته پیدا کوي. زه به اول دا سټاپ کړم. بیا اوس کولی شم چې هماغه بعض معلومات ماته پیدا کړي.
دلته تاسو بال شانې مثلا عنوان هم نوی کړی، زیاته فاصله مو کړې وي د هغه ځایونه پیدا کوي درته. کمپیټیبلیټي ښکاري تاسو ته بعضې فیچرز چې دلته نه وي په مخکیني افیسو کې نه وي. بیا له دې ځایه تاسو کولی شئ چې هماغه برخې پیدا کړئ. دا مخکې مو ویلې وې دلته کوم ډاکومنټ چې تاسو کمپیوټر نه بند شوی وي دا بیا دلته سیف کېږي. افیس هر لس دقیقې بعد ستاسو معلومات سیف کوي، که تاسو یې سیف کړئ که نه کړئ سیف. بل د نیو برخه ده. په نیو کې تاسو کولی شئ چې ټمپلیټ انتخاب کړئ، لکه هماغه مخکې څه مو ویلي ویلکم سکرین غوندې. مثلا دا یو ریپورټ ده، ما دا ریپورټ انتخاب کړو. تاسو وینئ چې هماغه نیو څخه ما دا کار وکړو. کولی شئ چې دلته راشئ خالي صفحه هم واخلئ. بل اوپن دا کولی شئ چې اخرني فایلونه تاسو وینئ چې دلته لیست کېږي. دلته دا د 2D دي، دا د yesterday دي، او که ریکور کولی هم شئ ډیسک پي سي څخه خپل کمپیوټر څخه مو مثلا کمپتاشا فولډر دا او دا نور برخې دي. یو براوز کولی هم شئ. تاسو راشئ یو خاص فولډر یو خاص ځای پیدا کړئ، له هماغه ځای څخه یو صفحه انتخاب کړئ، بیا یې خلاصه کړئ. بل سیف برخه ده. تاسو غواړئ خپل ډاکومنټ مو سیف کړئ، اول سیوس یې کوئ، بیا خپله سیف کېږي درته، بیا وروسته لږه سیف کوئ تاسې. دلته راشئ دا ډاکومنټ دا ځایونه تاسو مشخص شوي ډاکومنټ یا ډیسکټاپ. که بیا براوز ووهئ تاسو هر ځای چې غواړئ هماغه ته یې سیوولی شئ. زه ډاکومنټ 3 په ډیسکټاپ کې سیووم. دلته ټایپ هم بدلولی شئ، پی ډي اف کولی هم شئ، ایکس پي سي ته هر ټایپ چې تاسو غواړئ هماغه انتخاب کړئ، بیا یې سیف کړئ. بیا راشئ دلته د پرنټ برخه ده. د پرنټ برخه به په بله ویډیو کې تاسو ته تشریح